له کوربه هیوادونو پر افغان کډوالو د فشارونو په اوج کې او وروسته له هغه چې په کوهاټ کې د افغان کډوالو کمپ ته نږدې د پاکستاني پولیسو موټر د برید موخه وګرځېدلو پاکستاني پولیسو او سیمه ییزو چارواکو د افغان کډوالو کمپ د سمدستي خالی کولو امر کړی دی. اخیراً و در این روزا گزارش‌های وجود داره که گویا پاکستان به مهاجران هشدار داده که تمام کمپ‌ها را تخلیه بکنه و به افغانستان برگرده. یه نشان دهنده نقضی آشکارا و مشخص پاکستان و نیروهای امنیتی پاکستان علیه مهاجران افغانستان و علیه حقوق بشر است. هر زودتر باید نهادهای بین المللی مانع این جنایت حقوق بشری پاکستان شود. دا په داس حال کې د چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند ویل سکل 3 میلیونه ډیر افغان کډوال له غونډې هیوادونو استل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. عبدالمطلب حقانی ویل چې ډېر کډوال له پاکستان او ایران استل شوي دي او له دې هیوادونو د افغان کډوالو جبري استل لا هم دوام لري. و همچنین باید بتواند اون گفتگوهای دیپلماتیک خودش جهت جلوگیری از این مهاجران افغانی که در معرض اخراج اجباری قرار گرفتن باید در واقع اینها شدت گرفته بشه و مسئله مهاجران افغان در واقع نیازمند یک رویکرد انسانی مبتنی بر حقوق بین الملل می باشد. له ایران او پاکستان د افغان کډوالو او د هغوی د شړلو فشار هغه وخت زیات شو کله چې د ترکیه پولیسو د بوردور ښار په ګلحصار سیمه کې پراخ عملیات ترسره کړل او لږ تر لږه 19 بې اسناد افغان کډوال یې ونیول. 4 نور کسان هم نیول شوي او د دې کډوالو د غیر قانوني تنظیم په تړاو قضیې چارواکو ته راجع شوي دي.